اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ په InVideo.AI کې یوه ویډیو جوړه کړو. دا هم یو پاورفول ټول دی. تاسې کولی شئ په دغه جې کې ډېر لکه فله ویډیو جوړه کړئ، لکه 10 دقیقې وي، 20 دقیقې وي، 12 دقیقې ویډیو تاسې جوړه کړئ. نو دلته څنګه چې تاسې InVideo.AI ته راسئ، که مخکې وختو کې تا یو ویډیو جوړه کړې دغه جې کې تا یې دلته خلاصوي، او که چېرې تاسې نوی جوړوئ نو تاسې به راځئ کریټ نیو باندې به کلیک کوئ. نو څنګه مو چې په دغه باندې کلیک کړئ، تاسې اوس په دغه جې کې خپل ټاپک ورکوئ. دغه د تا ویډیو چې د څه په اړه ده، زه ورته لیکمه create a 10 minute video about Afghanistan history. نو دا مو چې تاسې ورته لیکئ، تاسې راځئ په دغه جې کې به په جنریټ ا ویډیو باندې به کلیک کوئ. نو دا چې اوس خلاص وکړو، چېرې لکه مثالا تاسې یوه هفته کې لکه 10 دانې ویډیوګانې نه شئ جوړولی، تاسې لږ زر کولی شئ 10 دانې جوړې کړئ، صبر وکړئ، بیا بله هفته کې. نو که چېرې تاسې وخت لرئ کولی شئ اوس یې به جوړه کړئ، ډېرې نه دي جوړې کړي دي، نلایس یې ویې کړئ، په دغه جې کې چک مارک سره راغی، نو ته کولی شئ اوس دغه ویډیو جوړه کړئ، ځکه چې تا خپل لکه ډېرې ویډیوګانې په دې هفته کې تا نه دي جوړې کړې دي. که چېرې تا ډېرې جوړې کړې وې، تا ته یې ویل ته یوه هفته صبر وکړه چې دغه بله ویډیو ته جوړه کړې، ته اوس یې نه شې جوړولی. او په دغه ځای کې ګوره دا د ویډیو ټایټل د افغانستان a journey through time preparing دا اوس تاسو ته اماده کوي. نو په دغه ځای کې ګوره کمپلیټ شو. اوس دلته څه راځئ، په دغه ځای کې آډینس د تاسو لکه دغه ویډیو د چا لپاره ده، په دغه ځای کې لکه د سټوډنټس لپاره دلته به راځئ لوک اینډ فیل دا کلین دغسې وي، دا کلین او پلاتفورم لکه مثالا دغه ویډیوز چې کې پوسټ کوئ، یوټیوب کې، فیسبوک کې، یوټیوب شورټس کې. نو داسې تاسې خلاصو په دغه جې کې به په کنټینیو باندې به کلیک کوئ. نو دا مو چې کنټینیو که تاسې په دغه جې کې ګوره ویرینګ تاسې لږ ذره صبر کوئ، دا اوس جوړوي. او په دغه جې کې لکه مثالا ته وایس پلو راټ کوي، شا باکګراوند کې میوزیک د میډیا نه لکه نورو پلټفورم لکه یوټیوب نه دغه جانو نه کلیپس راخلئ تا په ویډیو کې، دغه د تا ویډیو ډېر انګیجینګ کوي، لکه ډېره لکه یو چا پروفیشنل دغه لوګو جوړه کړې ده، بیخي داسې نه ښکاري. په دغه جې کې وګوره چې دلته چې تاسې درته خلاصه شي، وګوره لوارینګ پریویو، دلته دغه ویډیو چې لکه هغه ټول شیان یې ور اډ کړل، اوس تاسې لکه دوباره یې ګورې پریویو کوي. نو دا چې اوس ګوره دا لږ زره دومره ډېر وخت نه نیسي لکه هغه ویډیو چې دغسې جوړوي، دغسې دا لږ زره تیز وي. نو ګوره زموږ ویډیو اماده ده. په دغه جې کې موږ 10 دقیقې پوښتنه ترنه کړې، ګوره دغه جې کې زیاته هم کړه، 11 دقیقې کړه، ګوره څومره ټوله ویډیو یې راته جوړه کړه. او که لکه مثالا تاسې غواړئ یو کمه دې کړي، ته غواړئ 10 دقیقې دې کړي، نو ته کولی شئ په دغه جې کې ورته ولیکئ، کولی شئ وایس ته چینج کړي، کولی شئ دغه جې کې ورته کولی شئ میوزیک ریموف کړئ ته بدل کړئ. اوس کولی شئ په دغه جې کې دا ویډیو پلی کړئ. دغه ویډیو یې موږ ته جوړه کړه. Afghanistan, a landlocked country nestled in the heart of Asia, is a place of striking contrasts and profound history. It boasts a history as rich and diverse as its rugged landscape, with tales of ancient civilizations and empires that have shaped its cultural fabric. Long before the modern world took shape, Afghanistan served as a vital crossroads of ancient civilization. A melting pot where the region witnessed the rise and fall of empires, each leaving an indelible imprint on its cultural tapestry and diverse influence.